بعضې خلک دا مسله پوښتي زه دا وایم چې عام طور د سړي پر ذمه چې فرضي لمنځونه پاته وي در دې خبره ښه دا ده چې دی نفلونه کوي در هغې ښه خبره دا ده چې دی قضایي لمنځونه راګرځي قضایي لمنځونه صرف په نفلو کې 2 اخرني رکعات چې دي هغه هم ډک کېږي اول هم ډک کېږي په قضایي کې صرف 2 اخرني رکعاته تش کېږي اول 2 ډک کېږي بس ښه خبره ده بعضې خلک دا مسله پوښتوي چې یاره د سنتو پر ځای که موږ قضایي لمنځونه راګرځو ګوره یو سنن مؤکد دي لکه د سهار 2 رکعاته سنت د ماښام 2 رکعاته سنت د سنن مؤکده کول لازمي دي لیکن یو سنن غیر مؤکد دي لکه سړی چې د مازدیګر د لمانځه څخه مخکې 4 رکعاته سنت کوي د سننو غیر مؤکده پر ځای باندې قضایي راګرځول افضل دي نو سړی بس دا نوافلو دا د دماغ څخه وباسي او چې کله د دماغ څخه وبستل بس خپل سنتونه خپل منځونه راګرځي تاسو په دې باندې ځان ولد کوئ په خدا قسم چې کله سړی د خپل قضایي لمنځونه پای ته ورسوي لکه د سړي څه چې د دې غره بوج لرې کړي او د سړي زړه خوشحالي وکړي د سړي و آخرت ته ورخطایي ختم سي او د سړي دا بدن په خپله سړي ته احساس ورکوي چې ستا بدن څومره ښه صفا سو او ستا وزن څونه سپک سو او ستا د بدن بوج څونه کم سو